او څو کاله مخکې کراچۍ کې هغه واقعه راغلې وه، سکول کې دننه هلک او جنۍ په یو بل مینو ماشومانان، او دا د اختلاط نقصان دی که نه. مونږ چې دا چغې وو چې اختلاط نقصان دی، اختلاط نقصان دی، اختلاط الله منع کړی، د الله پیغمبر منع کړی، نو هلکان او جنکۍ یو ځای. اوس دا هغه هلکان او جنکۍ دي چې لا واړه دي، نو دا هلک په دې جنۍ باندې مین دی، برېت او ګیرې هم لا نه یې راغلي، جنۍ د ده نه بیا کشره د ماشومه ده، او دا په یو بل مین شوي دي. هلک تللی دی خپل پلار ته یې ویلي دي چې زما دا جنۍ خوښه ده. هغه ورته ویل ته څه کیسې کوې، ستا د دې قیسو عمر دی، ځان را باندې وژني، او داسې غوسه شوی دی ورته. هغه بیا هغه جنۍ ته ویلي چې زموږ دا رشته خو نه کېږي، بس ده د کور نه تماچه وړې ده، هلک کور نه تماچه وړې ده، او ولې هغه جنۍ ویشتې او بیا یې ځان ویشتی. ستاسو څه خیال دی چې یعنې دا هر څه داسې هسې وشو که نه څه وجه به وي؟ د دوی په کور کې به ډیش نه وي، دوی به ډرامې نه کتلي، دوی به فلمونه نه کتلي، دوی به ټیک ټاک او فیسبوک یې نه کتلي، دوی به یوټیوب نه کتلی، دوی به دا کیسې نه کتلې. کوم ځینه د دې هلک په ذهن کول دا کیسه راغله چې دا جنۍ ده دې سره مینه کوه، بیا جنۍ په دې کیسو څنګه پوه شوه، بیا دا دغه دوی د کوم ځینه پارټ دوی د کوم ځینه زده کړو چې کله داسې رشته نه کېږي نو راشه خودکشي وکړه ځان مړ کړه، دا کیسې د کوم ځینه زده کړه، تماچه راواله او په سر یې کېده او ځان وده کوم. دا ټول د دې فلمونو، ډرامو، فیسبوک، ټیک ټاک او د دې کیسې دي. او زه ټولو ته د دې ځینه دا نصیحت او پیغام وروڼو ته، خویندو، مشرانو، کشرانو ته چې ګورئ که دا غواړئ چې ستاسو بچي د تباهۍ نه بچ شي او ستاسو عزتونه وساتلی شي، نو په خپلو بچو باندې نظر ساتئ، په خپلو بچو باندې نظر ساتئ او د هغوی ډېر خیال کوئ. دا نه چې ته اکثر مور پلار نن سبا څه کوي، موبایل وله ورکړي ځان تې دمه کړي، ځان له کمره کې کښېنئ ګورئ، زه ځان له کمره کې کښېنئ ګورئ، دا څه خبره شوه کمره کې کښېنئ ګورئ. ها اوس لا داسې ماشوم دی چې عمر یې کم دی او لا دغه قیسو ته نه رسي، هله جدا خبره چې زه دی پکې ګیم کوي یا کارټون ګوري. ده یو ماشوم اوس هوښیار شوی دی، پوهېږي چې دا ښځه ده او دا سړی ده، او دا انګریزان ګورې ستاسې خیرخوا نه دي، ورب الکعبه داسې داسې کارټونان دې ماشومانانو له راویستي دي، دې ماشومانانو له چې په هغې کې دننه ورته هم د مینې محبت او دا قیسې کړي دي، ماشوم ته یې دغه عمر نه ښیي. نو ستاسو څه خیال دی چې انګریزان او دا خلک دا غیر مسلمه زموږ خیرخوا دي؟ دا ګیمونه راواله، دا ګیمونه چې راواړه کوي، دا پلی سټیشن او ایکس بوکس او یو شی او بل شی راواله ده، په دې ګیمونو کې د جنکو چې کوم تصویران راځي هغې ته سړی کتی نه شي، هغې په څه طریقه باندې هغوی له تصویر ورکړی، جامې ورته داسې اچولي لغړه توغړه به د دې عمر نه یې دل عادت کوي په دې قصو باندې، او دې ته ډېر خوشحالېږي هغوی، او دې ته ترقي وایي. ترقي هغوی څه ته وایي چې خور او ورور یو بل نه پېژني، دې ته هغوی ترقي وایي. ترقي هغوی دې ته وایي چې د سخر او د انګور رشته ختمه شي. ترقي هغوی دې ته وایي چې ښځې دې مرضي ده چې هر چا سره یاري کوي او د هلک مرضي ده چې هر چا سره یارانه کوي، دې ته هغوی ترقي وایي. دې ترقي نه دی الله موږ ساتي. نو الله دې زموږ د عزتونو حفاظت وکړي. زه خو والله کله نه کله په دې زمانه کې سوچ وکړم نو ډېر ویرېږم او سوچ وکړم چې الله ډېره لویه ذمهواري د هر چا په اوږو باندې ایښودې، ځکه چې دا بچي په نن سبا زمانه کې کنټرولول او د دوی حفاظت کول ډېر ګران کار دی، مګر دا چې الله یې چاته اسان کړي، ځکه چې فساد او شر هر ګوټ د دنیا ته رسېدلی. نېټ ګوره زموږ په دې ملک کې داسې علاقې شته چې بجلي پکې بجلي نشته خو نېټ پکې 4G چلېږي. ولې د نېټ ته ډېر ضرورت دی که د بجلۍ ته نه ضرورت بجلۍ ته ډېر دی. نو نېټ ولې شته او بجلي نشته؟ ځکه چې په دې نېټ کې فساد ډېر دی، ایمان ورسره خرابېږي، نو دا قسمه شي نه در مخکې کوي. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او الله دې زموږ د ایمانونو او زموږ د عزتونو د الله حفاظت وکړي.